د کابل امبولانس هغه چې د 11 ټیمونو پر مټ د مرکز کابل بیلابیل ځایونه تر پوښښ لاندې نیسي. په دغه مرکز کې 25 امبولانسونه فعال دي چې 24 ساعته خدمات وړاندې کوي. د امبولانسونه په مجهزو طبي وسایلو سمبال دي. که ناروغ ډیر سخت وي تر روغتون رسولو له دغو طبي وسایلو ګټه اخلي. 24 ساعت نوکری می باشیم و 48 ساعت دیگه خانه. در طی 24 ساعت که نوکری می باشیم وظایف ما چون میفهمیم وظایف کابل امبولانس وظایف امرجنسی است، چون منتظر هستیم دیگه هر وقت که یک وظیفه عاجل بود دیگه ما در خدمت هستیم. قسمی است که ما بعد از او که آمدیم یونیفرم که ملوث به یونیفرم میشیم، بعد از او امبولانس چک میکنیم، تسلیم میشیم از تیم بعدی، چون تیما که است شفتوار است، یک شفت میاد شفت دیگه امبولانس تکمیل چک میکنیم که از هر لحاظ باید تکمیل باشه، آماده باشه، از لحاظ نظافت پاک باشه. این که آماده شد ایده که تسلیم دادیم باز باید تیم داریم با کال سنتر اطلاع میدیم که این امبولانس با این درایور آماده وظیفه است. باز اونا وقتی که وظیفه شد ما را از طریق تلفن آگاه میسازه، باز در ظرف 3 دقیقه باید برایم از مرکز به طرف وظیفه. امبولانس قسمی که از نامش معلوم است، امبولانس یک وسیله انتقالی است که مجهز با وسایل طبی می باشه که دارای آلارم مشخص، لایت مشخص و امبولانس ها از هر لحاظ تکمیل است. یعنی قسمی که می بینین توماس بکس داریم که در داخل توماس بکس انفیوژن هاست، کانولاست، اکسیژن داریم که مریض اکسیژن تراپی میشه، سکشن است. در امبولانس خود چون همه چیز ضروری است و اکسیژن در قدم اول باید ارشد ضرورت است. اولین کاری که میکنیم اکسیژن خود چک میکنیم، اینجا میبینیم باز میکنیم چند لیتر است و میبینیم. بعد از او آله فشار فعال است، همه چیزش است. دا یو انتقالي وسیله ده. ښایي په ښار کې د ګڼې ګوڼې له امله ناروغ تر روغتون ناوخته ورسیږي، خو اړتیا ده چې د ترافیکو سربیره نور موټر چلونکي هم امبولانس ته د لار ورکولو برخه کې همکاري وکړي. دا هغه غوښتنه ده چې د دې برخې کارکوونکي کوي. زیاتره ډریوران ښه وي، د امبولانس ته لږ مراعات کوي، زیاتره داسې بېبا کوي، بس اجازه نه راکوي، مجبور موږ الارم نه او دغه نه استفاده کوو. بیا ښه وي، پولیس ښه دي، کومک کوي، پولیس په هره څاه کې چې وي هغه بنده لاره موږ ته خلاصوي، ترافیک ښه دي، همکاري کوي. خلکو نه غوښتنه دغه ده چې همیشه امبولانس هم ولیدو، امبولانس یا لاسپیکر کې درته غږ وشي یا الارم یې ووینئ یا بې الارمه روان وي، لطفا امبولانس ته لاره ورکوي. ځکه د کابل امبولانس موټر هیڅ وخت بې مریضه باندې نه وځي، ضرور مریض ورسره وي. دا مریض وي ورسره، مریض لاره چې بنده وي مریض هم په مشکل کې مجبور یو چې موږ الارم هم وکړو یا تخطي هم لږ د سړک هغه هم شي، باید لاره ورکړي امبولانس ته، دا ضرور ده بیخي. د اړیکو نیولو مرکز چیرته چې د ناروغ پیدا کېدلو پر مهال له دوی سره خلک اړیکه نیسي. اوس یو ناروغ خپل شهرت د دې برخې مسؤل ته وایي څو امبولانس د انتقال لپاره ورولېږي. مریض چی مشکل داره؟ مریض چی شده؟ پایش مشکل داره. نام خودت چی است؟ نام خودم زبیرالله. نام مریضم چی است؟ نام مریض ما احمد امید. د اړیکو مرکز مسؤل اړوند امبولانس ته خبر ورکوي او هغه بیا د ناروغ پر لور حرکت کوي. امبولانس صاحب ماشین محترم بفرمایید مهربانی. پایوز منتظر است، مریض ولادی است. مریض داخل کوچه است، پایوز سر پل گذرگاه خواسته محترم. تشکر، انشالله با همکاری دکتر معروف حرکت میکنیم. د اړیکې نیولو پر مهال ځینې کسان د مزاحمت په توګه اړیکه نیسي چې ګوندې ناروغ لرم، خو د دې ډاکټرانو د ځینو مهارتونو په کارولو سره یاد کس په خپلو خبرو کې بند پاتې کیږي او اړیکه پرې کوي. زموږ پروسه دلته موږ تلیفونونه لرو، موبایلونه د هر کمپنۍ نه یو موبایل لرو او هر کومې په یو څل دوه سره ډایورټ شوی ده. څوک چې زنګون وایي موږ دلته ځواب ورکوو او
یولس ځنې سټیشنونه لرو هر کوم چې نږدې یې هغه مریض ته هماغه سټیشن موږ امبولانس لېږو مزاحمت خو بیخي زیات ده ډېر مزاحمین لرو کېږي کله کله کېږي چې موږ د دروغ وایو چې موږ مریض لرو بیا موږ یو څو تخنیکي سوالونه لرو هغه سوالونه چې کوو بیا معلومیږي چې مریض لري که نه لري نوم د مریض نوم ساحې د ستا نوم څه شي ده خپل شمېره دې ووایه په کابل ښار کې د امبولانسونو انتقال وړیا دی او هیڅ ډول فیس له چا نه اخیستل کیږي یوازې له 102 شمیرې سره د ناروغ په یواز اړیکه نیسي او څو دقیقو کې د ناروغ تر ځایه ځان ورسوي د کابل امبولانس امریت پرستیال شعیب خان امام وایي د عامه روغتیا وزارت ډاډ ورکړی چې روان کال کې به د 25 امبولانسونو شمیر تر 500 ورسوي اوس مهال له دوی سره په 24 ساعتونو کې 2 کاري ډلې دندې مخته وړي چې د موټر چلوونکو شمیر یې 48 تنو ته رسیږي دا امبولانسونه اوس مهال د کابل ښار بیلابیلو سیمو کې فعال دي د دغې برخې مسؤلین وایي کله چې ناروغ انتقالوي له هغې وړاندې د ناروغ ستونزې په تړاو له پیواز پوښتي چې له هغې وروسته یې بیا اړوند روغتون ته پر وخت انتقالوي کابل امبولانس امریت په کابل ښار کې فعالیت کې فعال لپاره تقریبا 15 شرادي امبولانسونه لري چې د کابل ښار په مختلفو ساحو کې ځای پر ځای شوي دي او د کابل ښار لپاره خدمت وړاندې کوي په فعلا موږ کابل ښار کې 11 ټیمونه لرو 11 ټیمونه تقریبا ټول کابل ښار د پوښښ لاندې نیولی دی برچي تقریبا برچي نفوذ زیات دی په هغه ساحه کې په برچي کې تقریبا موږ 4 ټیمونه لرو ځکه غټه ساحه ده پر نفوس ساحه ده د ترڅنګ موږ په خیرخانه کې لرو خیرخانه ترڅنګ د وزیر ګبرخان ساحه کې یو سټیشن لرو په شیخ زاید روغتون کې لرو ارزان قیمت کې لرو کارتینو کې لرو کابل امبولانس فکر کوم د پخوانه 102 شمیره ده چې فعلا همدغه 102 شمیره د کابل ښار همدغه استفاده کوي په 102 شمیره باندې زنګ وهل کیږي او د دې خدمات د کابل د امبولانس لري ورته وړاندې کیږي څنګه خدمات رایګان دي د کابل ښاریانو لپاره کابل امبولانس خپل د امبولانس جوړیږي چې د وزارت صحت عامه د چتر لاندې یو امریت دی وزارت صحت عامه د پلان پالیسي لمخې منګه خدمات وړاندې کوو کابل ښار کې دا یو 102 شمیره ده چې د کابل ښاریان موږ ته زنګ وهي او موږ د په خدمت کې سلیری ساعت شپه ورځ د خدمت کې استو موږ په کابل ښار کې د کابل ښاریانو لپاره 2 رقم وظیفې لرو یو وظیفه طبي ده یو انتقالي طبي هغه وظایف دي چې کله یو کور کې یو ناروغ پیدا کیږي څوک د زړه تکلیف لري هر ناروغ چې اوسي موږ ته موږ د خدمت کې استو زنګ وهي موږ د کورنا مریض راخلو یا ناروغ راخلو مربوطه شفاخانه ته رسو زموږ ټیم نغره پښتنه کوي څه تکلیف لري څه ناروغي لري هغه شفاخانه ته انتقالو دویم انتقالي دي انتقالي هغه ناروغان چې د وی شفاخانه بل شفاخانه ته انتقاليږي مثلا یو شفاخانه کې د تروما لپاره خدمات نه هغه اخلو د تروما شفاخانه ته انتقالو مثلا دغه راخلو د استقلال شفاخانه داخلو د جمهوریت شفاخانه انتقالو د ډاکټرانو په امر باندې الحمدلله د وزارت خدمات د مشرتابه په هدایت باندې د کابل امبولانس ارادي زیاتې شوې دي تاسو ګورئ په کابل ښار کې فعال نوې امبولانسونه راغلي دي د ایسوزو چې دا په کابل خپل افغانستان کې نوې دي او دا د کابل ښاریانو په خدمت کې وزارت صحت عامه له موږ ته راکړل شوې دي زموږ ارادي زیاتې شوې دي فعال د پلان پالیسي د وزارت لخوا موږ ته هدایت راکړل شوی دی ان شاء الله تعالی چې پر روان کال کې به زموږ د ارادو شمیر 500 ته ورسیږي او د ترڅنګ زموږ ټیمونه هم زیات شي لوی لارې به کنټرول کو او په دروازو کې هم خپل سټیشن فعال کو څلور دروازې دي څلور دروازې کې هم خپل سټیشن فعال کو زموږ خدمات د کابل ولایت لپاره دی کابل ولایت کې کابل ولسوالۍ هم راځي موږ ولسوالۍ ته انتقالات درو خو د کابل د ولایت کار کلینیکونه چې موږ سره ارتباط نسی به دغه پاور باندې ورزو هغه زنه ناروغ راخلو خار ته انتقالو د خار غو معتبر شفاخانه ته وروړو خو به د خار موږ ډیر وظایف د ولایت لرو مثلا د شفاخانو زیاتره د هدایت مقام د هدایت په امر باندې زیاته مایت سي مړی نه هغه انتقالو زخمیان چې په شفاخانو کې تقریبا وضعیت خیبه کور ته انتقال شي نو د تاسو په دغه کې په لایحه کې شتم نه خو کل د مقام په امر باندې او دغه په هدایت باندې موږ انتقالات ضرور سره پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره